پښتون به سره یو شي که د سمې که د بر دی مولا دې یې زر یو کړي چې د یو نیکه ټبر دی د مخې به هوارې ټولې نښې د بېلتون شي د ټولې اشیاء له بر اختیار سره پښتون شي. اوس د مشاعرې په دې برخه کې ښاغلي غرني شینواري ته بلنه ورکوم چې راشي او د دې نه وروسته بیا د زلمي قاضي شیرنمان د جنګ خدایه کله سکندر کله تیمور کله اورنګ لمسوي کله سکندر کله تیمور کله اورنګ لمسوي کله پنجاب کله روس کله د زوړ نوی پیرنګ لمسوي. د جنګ خدایه د پښتون پښتو کې سوله دنغاړلې د جنګ خدایه د پښتون پښتو کې سوله دنغاړلې او ته به شې نیشت چې د سولې په ضد جنګ لمسوي.